څومره ګناهونه چې د انسان کړي الله رب العالمین دوی ته بخښنه کوي. دلته یو قید دا ضروري دی، هغه دا هغه اعمال چې بغیر د توبې نه معاف کېږي دغه الله رب العالمین معاف کوي، او هغه ګناهونه چې هغه تعلق ساتي د الله رب العالمین سره چې موږ خالص د الله نافرماني کړي، حقوق العباد پکې نه شامل، د بندګانو زړه مو نه دردولی، د هغې حقونه مو نه خوړلي یا تعلق د بنده سره نه ساتي، نو دغه ګناهونه الله معاف کوي. هغه ګناهونه الله رب العالمین نه معاف کوي چې هغه کبایر دي، بغیر د توبې نه معاف کېږي. یا هغه ګناهونه چې هغه د حقوق العباد سره تعلق ساتي. دا خو به تاسو ته پته وي چې حقوق دوه قسمه دي، یو حقوق الله دي د الله رب العالمین حقونه، او یو حقوق العباد دي د بندگانو حقونه. د بنده په حق کې چې کله انسان ظلم وکړي د الله رب العالمین د هغې پورې نه معاف کوي تر څو چې دغه بنده نه معاف کړي. الله رب العالمین د انسان د ګناهونه بخي. دویم، الله رب العالمین ملائک را لیږي، وخفتهم الملائکه، په دوی باندې ګیره اچوي او په دوی باندې سکینه، وقار، سکون، آرام دا را لیږي. د انسان زړه ته آرام راځي، اطمینان ورته حاصلېږي. د الله رب العالمین د ذکر د مجلس والا ورته ورکړي. کله چې خلک ناست دي د الله رب العالمین تذکیره کوي، قرآن بیانوي، احادیث بیانوي، د زده کړې مجلس وي، د ښودنې مجلس وي، دغه مجلس کې الله رب العالمین د انعامات عامو بندګانو ته ورکړي. حدیث کې راځي کله چې داسې یو ډیره لګېدلي، نو الله رب العالمین د ملائکو نه پوښتنه وکړي زما بندګانو څه کول؟ حال دا چې الله علیم بذات الصدور دی، پوهېږي په هر څه باندې، عالم الغیب دی، په هر څه باندې پوهېږي. بیا هم ملائکو نه پوښتنه کوي زما بندګانو په دې پرانکي مجلس کې څه شی کول؟ هغوی ورته د الله ستا دا بندګان را جمع شوي، استاد تذکیره یې کوله، ذکر یې کو، ته یې یادولې، خو یو مجلس کې داسې یو سړی و چې د هغې مقصد دا نه و چې ستا ذکر وکړي، دلته راشي په دې مقصد باندې، غرض یې د چا سره دا و په لاره تېرېدو، یو پلانکي سره یې کار دی او راغلی دلته کېناست. الله داسې مجلس کې داسې خلک هم ناستو، الله وایي دوی ته هم بخښنه وکړه، دا هم بخښلی شوی دی. الله اکبر. دته عزت والا، د کرامت والا، د وقار والا ځای دی، مقام دی، مرتبه ده چې الله مونږ او تاسو ته را نصیب کړی، په دې باندې خوشحاله شي، شکر ادا کوي چې الله په دې دور کې مونږ دې مجلس ته را وستو، دلته یې کېنولو، د علماو بیانات را باندې واورېده، هغه بیانات مونږ زده کړه او په دغې بیاناتو باندې بیا مونږ عمل وکړو. دا د خوشحالۍ خبره. ولې ځکه ډېر خلک به داسې چې هغه په ټو کې ناست وي، په پولو به ناست وي، په کمرو کې به پراته وي، بسترو کې به پراته وي، موبایلو کې به ګوتې وي. دا توفیق ورته نه میلاویږي چې تر مسجده راشي او دلته یو څو خبرې د الله او د الله د رسول واوري. شکر ادا کوي، تاسو خوشحاله شي. دا د ځان کمال مه ګڼئ چې دا زمونږ کمال دی. نه نه، دا زمونږ کمال نه دی. دا د الله رب العالمین په ما او تا باندې خصوصي رحم دی، خصوصي کرم دی، خصوصي عزت دی چې ما او تا ته یې راکړی دی چې د الله د ذکر په مجلس کې ما او تا کېنولي. په دې خوشحالي پکار